دا موږ په دې پسې ګرځو په ژوند کې برکت نشته او مسلې ډېرې دي څه وظیفه راته وښایئ چې زموږ د خلکو وظیفه څه کوي پېژنې وظیفه ورته معروف دي تاسو ته زه په سعودي عرب کې د دې حالات بیانوم نو تاسو به ښه ډېر پوه یې وظیفه څه ته وایي 1 لاک پیرې چې سبحان الله به او 2 لاکه پیرې ولا حول ولا قوة الا بالله او دومره زره پیرې به دا پلانې صورت وي او دومره زره یا دومره سوه د الله پلانې نوم به وي یا قوي یا قوي یا قیوم یا قیوم او دا نومونه به وي دې وظیفو ته زموږ د خلک ډېر خوشحالي ده حالانکې دا وظیفې په قرآن او حدیث کې نشته اسانه وظیفه اسانه وظیفه یو سړی وایي ژوند مې تنګ شوی دی غمونه ډېر دي ګناهونه ډېر دي به 15 وخته لمونځ په جومات کې کوه دا هر څه به دې برابر شي دا اسانه وظیفه ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ به تا منع کړي د ګناه نه د غلط کار نه چې ګناهونه ختم شو د ژوند مسلې به در الله ختمې کړي دا ژوند به یې د خوشحالو نه ډک شي زما تاسو ته دا نصیحت دی همیشه د خپله ژبه د الله په ذکر باندې لمده ساتئ همیشه د خپله ژبه د الله په ذکر باندې لمده ساتئ رب العالمین به دې په یو مصیبت کې یوازې نه پرېږدي ګوره الله سبحانه وتعالی په سورة الاحزاب کې د مؤمنانو صفات بیان کړي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات او دا صفات مؤمنان څوک دي لمونځ کوونکي دي روژې نیونکي دي ښه دا عبادت الله ذکر کړي دي لمونځونه کوي صدقې ورکوي خو صرف دا ویلي دي لمونځ کوي صدقې ورکوي صبر کوي او د ذکر سره الله یادوي نو د هغې سره بیا یو ناشنا اضافه ده والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هغه مؤمنان هغه دي چې الله یادوي ډېر والذاكرين الله كثيرا الله ډېر یادوي الله همیشه یادوي یو ذکر کوه همیشه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أو ديش النور على أذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أذكار توستمالوج زربدي مطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مؤمنان أغني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله المؤمنان زون مطمئنين لله بيده دمانو زړونو ته که سکون رسي په سندرو سره او د دنیا پرستو زړونو ته که سکون رسي په ریال او د روپۍ او د ډالر په یادولو سره نو د مؤمنانو زړونو ته سکون رسي د الله په یادولو سره د زړونه به هم په ارام شي د ژوند کې به هم سکون او راحت راشي همیشه الله یادوي